نن چې نور ډوب شي نو دې سره به آخري عشرې داخلي شي، آخرنۍ لس شپې، او دا په ټول کال کې غوره شپې به اوس راځي انشاءالله. نو مقابله به شروع کېږي د نیکانو خلکو په منځ کې. نن چې نور ډوب شو نو دا هغه شپې دي چې دا په کال کې صرف یو پیر راځي، نو د هغې دپاره مقابله به شروع کېږي د نیکانو خلکو په منځ کې. سبحان الله، پرون خوشحالیانې وې چې روژه را روانه ده، او نن چې دی نو روژه موږ له تنبیه راکړه، وایي څو ورځې بعد زما سامان تړمه. نو چې څو ورځې بعد به دا قیمتي میلمه زموږ نه ځي، او دا د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده. الله ته پته چې انسانان کمزوري چې دوی کېدای شي به د باقي شلو ورځو کې کوتاهي کړي، نو د لسو ورځو له به یې ډېرې اوچتې ورکړي چې زه خیر ته به دې کې بندګي وکړي، نو د لسو د شلو ورځو هغه کوتاهي به څه شي، هغه به پوره شي. دا لس کمې شپې چې را روانې دي دا هغه شپې دي چې عایشه رضی الله عنها په حدیث کې وایي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رسول صلى الله عليه وسلم په دې اخرنۍ لسو شپو کې هغه کوشش کوو چې هغه به په نورو ورځو کې نه کوو. په حدیث کې راځي سبحان الله، د حدیث څه غوږ کې دی فإذا كان العشر، کله چې به لس شپې راغلې شمر وشد المئزر، رسول صلی الله علیه وسلم به ځان وتړو، د املا به یې د بندګۍ ته به یې وتړل الله سبحانه وتعالی. او دا لس شپې به رسول صلی الله علیه وسلم بالکل نه وده کېدو، ویښ به او خپل کور والا به یې هم راپاڅولي او عبادت ته به یې ملا تړلې وه. بعض علما د دا مطلب بیانوي وشد المئزر، یعنې د ښځو نه به لرې بیا به نه ښځو ته نه نږدې کېدو، بلکې صرف په عبادت کې مصروف. دا لس شپې چې را روانې دي په دې کې خصوصي نصیحت زموږ ته ته دا دی چې ټوله شپه به بندګۍ کې تېروه، ټوله شپه د دې شپو دا په بندګۍ کې تېروه، په تلاوت کې، په تهجد کې، په استغفار کې، په عبادت کې. پالتو کار پالتو ګرځېده په خوبونو کې دا مه تېروه. خوب ټول کال پروت دی او دا اوس یو څو ورځې کېدای شي بیا را نه شي، کېدای شي دا شپې بیا په موږ باندې را نه شي. نو خیر دی دې ورځو کې به لږ سخته تېره کړي، په دې شپه کې به لږ سخته تېره کړي. په دې لسو شپو کې لیلة القدر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ای پیغمبره تا ته څه پته ده چې څه د شپه د قدر، د هغه شپه ده چې د زرو میاشتو نه غوره ده، خیر من ألف شهر، او د زرو میاشتو په شان ده نه د هغې نه غوره ده. په دې یو شپه کې چې تا عبادت وکړو لکه تا چې 83 کاله او 4 میاشتې عبادت وکړو، 83 کاله او 4 میاشتې عبادت. سبحان الله. او دا په دې لسو ورځو کې ډېرې ورځې نه دي، لس دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي التمسوها في العشر الأواخر في الوتر، په دې آخري لسو کې لټوئ، او په دې آخري لسو کې هم په کمیو کې په طاق شپو کې لټوئ. د الله دې مهرباني ته وګوره، یعنې په دې کې ولټوئ، په دې کې به تاسو ته میلاو شي. نو دا ټولې شپې په بندګۍ کې تېرې کړي، لس شپې دي که نه، په دې کې به ليلة القدر تا ته لازم نصیب کېږي، لازم به نصیب کېږي چې ټولې ته به بندګۍ کې وایي. کېدای شي په 20مه وي، کېدای شي په 30مه وي، کېدای شي 50مه وي، کېدای شي نن دا شپه چې ده سبحان الله ليلة القدر شپه وي، کېدای شي 20مه وي، کېدای شي یو کم 30مه وي. نو په دې انتظار به نه کښېنئ چې موږ فلانۍ شپې له بندګي کوو، فلانه ټولې څومره شپې چې ټول به بندګي کوو د رب العالمین، او لازم به ستا په نصیب راځي. او سلفو به دا خبره کوله، الله وایي موږ ته دا شپه په دې لسو شپو کې ښوولې ده چې په دې کې ده، که دا شپه الله ویلې وې چې په دې ټول کال کې یو شپه داسې ده نو موږ به 360 شپې چې د دې دپاره تېرې کړې، خو چې موږ ته دا شپه میلاو شوې وې، هغه وایي چې موږ به ټول کال د دې دپاره تېر کړی او موږ لس شپې چې د هغه نه شو تېرولی. نو دا لس شپې چې برکتي شپې دي، د عبادتونو شپې دي، د جنت د ګټلو شپې دي، دا شان د اعتکاف شپې دي. اعتکاف پکې وکړئ، کوم ملګرو ته چې موقع ده هغوی د اعتکاف وکړي. زاریان یم چې د خلکو د اعتکاف داسې معمولي عبادت کاریانه کې رسول صلی چې کله مدینې ته راغلی نو اعتکاف یې نه دی پرېښوی. هر کال به هغه لس ورځې اعتکاف کوو، په کوم کال چې وفات کېدو نو څو ورځې اعتکاف یې کړی، 6 ورځې اعتکاف یې کړی. دا اوس د صحیح مقابلې وخت راغی،
که تاسو خیال کړئ کله چې د اسونو او د اوښانو مقابلې نو په دې اخري وخت کې ښه زور ورکړي کله چې د اوښان او د اسونه دا پټه ویني کوم باندې چې به فیصله کېږي چې څوک به ګټي څوک به بیلي نو هغوی ښه زور ورکړي او سبحان الله موږ د جومات په اولو ورځو کې ډېر ډک اوس څه شو ورو ورو پس چې د کور کم سړی یاد ساتئ کم سړی چې په بندګۍ کې ورو ورو کمېدو پوه شئ د به دې بندګۍ کې څه چل دی او کم سړی چې په بندګۍ کې برخطو نو پوه شئ چې د بندګۍ کې اخلاص دی الله یې ترې قبلوي اوس د اخري وخت دی یا به 9 ورځې پاتې او یا 10 ورځې دي خو دومره موږ ته د الله دې میلمه ووایې چې زه سامان تیارومه نور روانېدو والی یم خلک چې د میلمه رخصتي کې دروازې پورې ورسره ځي که نه ځي که نه ځي ورسره چې کوم دي چې کچه خلک هغو د میلمه ته وایي زه صحیح ده زه ته ځه درانه خلک د میلمه سره کوم ځای ته راوځي دروازې پورې راشي رخصتي کې ګاډي ته وخېږئ اوس د الله سبحانه تعالی د میلمه رخصتي به دی چې موږ به په دې اخري 10 ورځو کې څه کوشش وکړو دا 10 ورځې زما ته اوس نصیحت دی جوماتونو کې تېرې کړي دا 10 ورځې بازارونه پرېږدئ لږ دا 10 ورځې د موبایل پرېږدئ والله العظیم دې موبایلو چې څومره تباهي کړې دومره بل شي نه ده کړې وه که دا موبایل یې نه وی موږ به په جومات کې وی که دا موبایل یې نه وی د دې په ځای به زموږ په لاس کې قرآن وی که دا موبایل یې نه وی د دې په ځای به موږ ذکر کولی که دا موبایل یې نه وی موږ به د ګناهونو نه بچ وی خو مسله د څه ده لاسره راټوله نو زما ته اوس نصیحت دی 10 ورځو به دا موبایل بند شي که بند به نه شي فیسبوک بندېدی شي 10 ورځو 10 ورځې بند کړي حالانکه پکار خو دا وه چې روزه شروع شي تا دا موبایل بند کړی وی او یو تورو تیرو ته یې دننه اچولی پکار داسې وه چې ای جواله ای موبایله دا اوس شپه د قرآن ده دا اوس ورځ د قرآن ده او دا اوس میاشت د قرآن ده نو ستا ورځې لاړې نو اوس دومره وکوي چې خیر دی د 10 شپې د 10 ورځې لږ ګزاره وکوي زه خیر دی فیسبوک دومره غټ شی نه دی خو چې تا خوا دی خو خبرې وپکې او د دې ورځو نه فایده واخلئ جوماتونو کې کښېنئ ذکر او اذکار شروع کړئ د قرآن تلاوت شروع کړئ زمونږ سلف چې وو کوم د دین مشران د هغوی نه دا نقل دی چې په د اخرني شپو کې به هغو له منډه په یو شپه کې قرآن ختم کړی ځکه چې دا موسم داسې و او ته پته وي د بیا ګورې که راشي نو د قرآن دا ختم په دې ورځو کې انسان په یو ورځ کې هم کولی شي په 2 کې هم کولی شي ځکه چې د موسم پورې خبره په دې شپو کې د قرآن تلاوت ډېر ضروري کم سے کم چې په موږ کې د ټولو نه کمزوری کس چې هغه یو پیر قرآن ختم کړي په موږ کې چې ټولو نه کمزوری ګورئ ډېره تکړه خبره نه کوو کم چې تکړه دي راشه د مؤمنانو حال وینه هغوی چې د نور ډوبېده او په ځان باندې جومات او قرآن او ذکر لازم کړي نو د دې نه هغه فارغېږي هله چې کله د اختر سپوږمۍ ویني دا موقع ده چې موږ ته الله سبحانه تعالی لیلة القدر نصیب کړي او موږ ته د اجر نصیب شي بیا هېڅ پته نه لګي چې ګوره راځي او که نه به راځي نو په دې نصیحت به عمل کوئ او که نه انشاءالله الله سبحانه تعالی موږ ټول به دې باندې عمل کولو توفیق راکړي